دې ته مسلمانانو رعیتداري وایي، دې ته پلار رعیتداري وایي، دې ته ولسوال او والي صاحب، قمندان صاحب، مدرس او محتمیم او ملک صاحب دې ته رعیتداري وایي. عمر رضی الله عنه یو ورځ مدینه منوره کې راووته. مدینه منوره کې یو ځای د عوالي د مدینې ورته وایي، لږ لرې د مدینې منورې نه جګ طرف هم ده. موږ ملګرو هلته وروستلي وو، واجۍ مولي. عوالي د مدینې کې یو ورځ عمر تنا راوتلی. اوس به ولسوال تنا راوځي، اوس به یو قمندان تنا وګرځېږي. ولې نه ګرځي؟ د دې پوښتنه وکوي ولې څوک څه خاین وي نسي ګرځېدی. موږ نن خاینان ګرځېدلي یو، تنا نسو ګرځېدی. عمر رضی الله عنه دنیا وای ناامنه ده، ناامني ولې را پیدا سوې؟ ولې را پیدا سوې ناامني؟ د دې پوښتنه وکوي، خپل ځان نه پوښتنه وکوي. عمر رضی الله عنه مدینې منورې کې راووته، ګرځي تنا ده. ګورئ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب العدوي القریشي، امیر المؤمنین د ټول اسلامي دنیا امیر. تنا د بګرامۍ او د کابل والي نه، د ټول اسلامي دنیا امیر و. راوتلی ده مدینې منورې کې ګرځي، هلته یو سړی ناست ده، داسې دا زنګنونه درولي، دا سر یې داسې په باندې کېښودلی. عمر صاحب ورته راغی، ورته ویلې السلام علیکم. ده ورته ویلې وعلیکم السلام. سړي ته ویلې ولې غمجن یې؟ پېژنې یې نسې دا عمر ده. وایي وعلیکم السلام. وایي څنګه غمجن یې؟ وایي د مونږ امیر د مونږ د حال نه ناخبره ده. دا ورته نه ده معلومه چې دا عمر ده، ځکه د چا به خیال ته راځي، نن به د چا په فکر کې وي چې د کابل والي به یو غریبې جلسې او د سربندي ته راځي. بیخي هغه د سلم خبره ده. فرض ممتنعون، فرض الممتنع اضافتي، فرض الممتنع ګرځېدلې نن. چا په خیال کې راځي چې والي صاحب نن راځي په خپله باندې دې مجلس ته؟ د چا خیال کې هم نه راځي، ځکه هغه داسې د اسلام مجلس ته نه راځي، په دې خبر اوسېږي. که چېرته اوس داسې پتلونیان او ښځې تاویدي او پکې ډالر و شراب ول، بیا به راځي که نه راځي. دا یاد ساتئ عوامو دین مونږ ته راپاتې، هر وخت کې دین مونږ ته راپاتې. تنا په افغانستان کې یو ورځ مکې مکرمې کې یو بنګلادیشی عالم ورسره مې خبرې کولې. وایي ټول بنګلادیش کې چې د حنفیت مرکز هغه هم ده، ټولې مدارس عوام چلي، حکومتي مدارس بلکل سدن التم دین عوامو تاسې ته پاتې. الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، طوبى للغرباء. اسلام په اول کې هم ډېر غریب خلکو یې ملګرتیا کوله، په دې غټانو باندې نه رسل کېږي. وسيعود كما بدأ، اخر کې به هم دین غریبانانو ته ورپاتې وي. خو رسول الله څه وایي؟ طوبى للغرباء. غریبانانو خوشحالي درته دا لویه خوشحالي ده چې دین مونږ په مخ بیایو، ځکه دومره زور چې په مونږ کې ده په هېچا کې هم نشته. قسم په الله باندې چې دا اوباما هم راته په مجلس کې ناست کې بل څه ورته ووایو، نه ترې نه ډارېږو. او چې مونږ زمریان ناست بیا د اوباما په دې ممبر دې مونږ مخکې وغږېږي. قسم په الله که وغږېږي. عمر رضی الله عنه خبر را مختصر کوم چې شیخ صاحب هم پاتې. عمر رضی الله عنه چې دا خبره وه، دلته کېناسته، د کوټې نه زګروی راځي. فارسي بانانو خلکو ډېره بښنه غواړم، د ما فارسي هم زده ده، خو بیا تیز نه سم غږېدی. پکار ده اوس چې ما دلته یو څه په فارسي هم خبرې کړې وی، نو خیر د انشاءالله پوهېږئ به. نو عمر رضی الله عنه کېناسته، سړي همداسې زنګنونه به سر یې په زنګنونو کې ښودلی. زګروی د کوټې نه راځي، یو څوک داسې کوي. عمر ویلې دا څوک دی؟ وای دا زما ښځه ده. وای ولې؟ وای په اولاد مریضه ده. ښه به یې اورئ مسلمانانو، په اولاد مریضه ده، وایي څوک نشته ورسره، زه یې مېړه یم، دا مې ښځه ده، تنا په کوټه کې نه، په اولاد مریضه ده، څوک نشته. دې ته د مسلمانانو غمخور وایي، دې ته د مسلمانانو امیر وایي چې یو د مسلمان ښځه په اولاد مریضه ده او څوک نشته. عمر دستي را روان شو، هغه راغی مدینې ته راغی. مدینې منورې ته چې کله راورسېد، د عمر رضی الله عنه یوه ښځه وه، ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب، د علي صاحب لور وه، د عمر ښځه وه، په شویګانو باندې رد ده. وایي د عمر او د علي ورانه وه، دروغ وایي. د عمر صاحب ښځه د علي صاحب لور وه، ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب. عمر لا کور ته ننوتلی نه ده، غږ یې وکړ، یا ام کلثوم، ای ام کلثوم. هغې ورته غږ وکړ، وایي وایه عمره،
وای نن د اسلام په خاطر باندې یو کار د کوي که نه کم وخت کې دی وای ما ته امر کړی د اسلام په خاطر سې ما نه ده کړی زه هم د هغه مجاهد فاتح د خیبر امیر المؤمنین علي بن ابي طالب قاتل مرحب د هغې لور یم کم وخت کې ما ته غږ کړی چې ما د اسلام په خاطر باندې هغه کار نه ده کړی وایه که د مسلمان یوه لور د یو مسلمان ښځه په اولاد مریضه ده هغه شیان چې د ولادت دپاره پکارېږي هغه راواخله بس هغې ټوټې او دا غوړي مړي شیان راواخیستل دا دهن تیل میل عمر صاحب یوه توره کټو راواخیستله په دې توره کټو کې جوار و غنم واز د وچه غوښه ده یې راواخیسته په شا باندې کړه دې ته مسلمانانو د اسلام امیر وی دې ته د مسلمانانو مشر وی نن به څوک د ما نه نیوی تر ملک صاحب تر والي صاحب او تر رئیس جمهور پورې څوک به یوه توره کټو په دې څادر کې راواخلي او په شا به یې کي په دې کلي کې به داسې روان سي تر ساکو پورې به مزل وکړي او هلته به خلکو ته ووایي چې زه د مسلمان غمخور یم تور دیګی به نن څوک په شا باندې کي څوک نن به ولسوال دا کار وکړي عمر رضی الله عنه مخکې ده ام کلثوم رضی الله عنها ورپسې ده کله چې ورورسېد هغې ته ویلې ته کوټې ته ورننوځه هغه کوټې ته ورننوته عمر رضی الله عنه دلته داسې نغری جوړ کړ دا کټو یې پې کېښودله اور یې بل کړ عمر رضی الله عنه داسې غټه ګیره وه حیبتي سوقه وه د عمر رضی الله عنه په دې جې باندې ویښتان نه عربي کې ورته وایي یو څه نه به یې وایم ادب په خاطر تلقيح فهوم اهل الاثر في عيون التاريخ والسير په دې کتاب کې ابن جوزي وایي د تاریخ قواعد دي په دې کتاب کې ممکن اووه کسان کوي که یولس مشران د هغې دا جیونه اصلحو یو په هغې کې عمر د عمر په دې جې ویښتان نه و غاټه هیبتي ګیرې و غاټ د قد نه غټ سړی و دا غومبورې داسې راوتلي و غټ مخ عمر رضی الله عنه اور بل کړ چا چې اور بل کړی نه اور نسي بلوی پوکوي یې دودونه یې په ګیره کې نښتي داسې ناسته عمر کانه الصبح ته به ویلې دا زمری ناسته لکه چاته چې الله داسې ببره سوقه ورکړې وي بیا دود پکې نښتی وي لکه دیګی پخوي داسې ناستو ته به ویلې کانه الصبح ته به ویلې زمری ناسته نو عمر رضی الله عنه دا ډوډۍ چې پخه کړه پخوي هلته هغه ښځه د عمر صاحب هغه ښځې سره دننه کوټه کې ده دا سړی غمجن ناست د فکر خو یې نه ده چې عمر به راځي او د ما خدمت به کوي عمر به راځي او د هغه ښځه به د ما د ښځې خدمت کوي دې ته مسلمان وایي ښځه راووتله د عمر صاحب ښځه ويا امير المؤمنين عمر بشر هذا الرجل اي امير المؤمنين عمر دي سړي ته زیری ورکړه الله زوی ورکړ دلته چې دا خبره دې سړي واورېدله غمجن چې ناسته دا ښځې چې په اولاد مریضه ده چې هغه ورته راووته ورته یا امیر المؤمنین عمر د امیر المؤمنین غږ یې چې واورېد سړي یو دم خیز واچول ته ټوپې واچو وډار سو ځکه دی خو په دې نه و خبر چې دا عمر ده ما خو مخکې عمر ته یوه خبره کړې وه چې د موږ امیر د موږ د حال نه ناخبره ده ده به ویلې د موږ امیر به هم داسې وي ځکه دا اوس امیران غوندې چې حق ورته ووایي زندان ته دې بیایي نن د موږ د کفر زندان بغیر د علماو د حافظانو نه د بل چا نه ده ډک عوامو تاسو نه مو ګیله راځي ټول زندان کې علماو او د الله د دین حافظان دي ما او تاسې کینو وایي دا خو وطن ورنوي الله به د دې پوښتنه درنه کوي څنګه دې تا په جومات کې سي ته لمونځ پسې کوې هغه حق پرسته سړی چې زندان ته لاړ سي بیا د وطن دښمن وي په دې یوه ورځ د ځان سره فکر کړی ولې زندان کې ټول علما زندان کې پراته دي ولې ټول علما دي عوامو الله به د تاسې سره د دې په ورځ د قیامت الله د دې پوښتنه درنه کوي ولې علما په زندان کې پراته وو تا هم بیا خبرې م کولې د حق په خاطر دې یوه خبره په مجلس کې نه سوه کولی خلکو دې دومره ذهن درګرځولی د کفر د غلامۍ او د ازادۍ رادیو چې نن دومره د اسلام په ضد خپرونې کوي خو ډېره په نرمه باندې هغې غولولې په دې د یو ورځ فکر نه کولی دې موږ په زندان کې ټول علما زندانیان دي عمر رضی الله عنه ورته وویلې چې د خیز واچو عمر ورته ویلې مه ورخطا کېږه زه د
د مسلمانانو داسې امیر نه یم لکه د افغانستان غوندې، زه د اسلام داسې امیر نه یم لکه د پاکستان غوندې، زه داسې امیر نه یم لکه د مصر مرسي غوندې دا څه خنزیر ده فتح السیسی. زه د اسلام داسې امیر نه یم لکه د اوس زمانه کې بشار الاسد، یا زه نن د اسلام داسې امیر نه یم چې په ټوله اسلامي دنیا کې حکمرانان دي چې دي غلامان تش په نامه باندې مسلمانان محکوم ګرځولي دي. مه ورخطا کېږه. ښځې ته ویلې وایي دا ډوډۍ مې سې پخ کړې، ښځې ته یې واروړه سیوي خوري، هغې سي وخوړله بېرته یې کټو راوړه، دا یې دې سړي ته ورکړه، دا یې دم ډوډۍ وخوړله، اخر کې کټو را پیشا کړه، بېرته مدینې ته راغی. سړي ته یې ویلې سبا مدینې منورې ته راسه، بیا به زه یې تا غمخوري وخورو، ډېر شی به درته درکړم د مدرسې نه، د مالیې وزارت د حکومت نه. نن به یې اوس به شروع کړو. ملک صاحب نه پوښتنه کوم که دې تا په کلي کې یوه ښځه په اولاد مریضه یې د الله په خاطر ووایه، جواب به راکوئ. رښتیا ووایه د ملک صاحب ښځه به نن د یو مظلوم مسلمان ښځه چې په اولاد مریضه یې وربسي د هغې به خدمت وکړي. واک راکئ جواب. حق نه ګورئ مسلمانانو. د شیخ الحدیث ښځه به ورسي؟ نه. د معلم ښځه به ورسي؟ نو ولې اسلام په مخ باندې نه ځي مسلمانانو؟ ځکه مونږ تش په نامه باندې مسلمانان یو، ځانونو نه مو داسې بزرګان جوړ کړي لکه هغه دام غوندې، بس خلک ګیر کوو په کوم طریقه باندې چې خلک راګیر کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وخت مو ضرور نیولی او کومه تیزه خبره مې چې خلکو ته کړي چې د پیغور خبره مې کوله هغه هم قسم ده د الله په خاطر مې کړې، دې په خاطر چې لږ غیرت خصوصا ځوانانو تاسې کې پیدا سي چې هلک خو دا د الله د دین هم په مونږ باندې حق ده، ځکه ځوانانو کې لږ غیرت ډېر وي. دا ځکه مې پیغور درکړ چې باید د تاسې علما په خپلو جماعتونو کې نه لغمانۍ نه کابلۍ نه لوګرۍ نه بل وایي، پروا نه کوي دا اسلام کې نسته. دې ته مو هڅوم چې د اسلام دین ته راودانګئ. دې ته